د افغانانو د جهاد له برکته د اتوم بم خاوند شو، اوس بیا غواړي د افغانستان له بد حالته په ګټې اخیستنې غواړي ځان له قرضونو خلاص کړي. دا چې پاکستان تازه افغانانو ته څه شوم پلان نیولی، جزئیات یې همدغه ویډیو کې راسره وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. نجیب آزاد لیکلي په پاکستان کې د یوې نړیوالې رسنۍ ملګري خبریال نن راته وویل دا چې د افغانستان بانکي سیستم فلج دی، نو پاکستان په روانه اونۍ کې د اسلامي همکاریو سازمان ته پروپوزل سپاري چې له مخې د خیریه صندوق نقدي مرستې باید د پاکستان بانکي سیستم ته ولېږدول شي. دا مرستې ممکن سلګونه میلیونه ډالر شي چې پاکستان به د تل په څیر 90% مرسته تر خپلې خېټې لاندې کړي. نور که څه نشو کولی، خو ځینو بدیلونه باید وړاندې کړو تر څو د بشري ناورین سره د مخ شوي بېوزله افغان حق د پاکستاني ښامار له خولې راوګرځوو. د ملګرو ملتونو د ایجنسیو ترڅنګ بل بدیل د افغانستان تر ټولو ستر تجارتي ګروپ الکوزی مې وړاندیز کړ. الکوزی ګروپ نه یوازې چې په عربي اماراتو کې مرکزي دفتر او فابریکې لري، بلکې د افغانستان په 14 ولایتونو کې نمایندګۍ لري او ترڅنګ یې د همدغه خوراکي توکو کاروبار کوي. لذا تر بل هر چا به په ښه توګه دا مرستې تر مستحقو بېوزلو ورسوي. ډاډه یم که له ځانه نوره مرسته ونه کړي، حد اقل د دې خیریه صندوق مرستې خو به په شفاف ډول د میلیونونو بېوزلو ته ورسوي. ما دا وړاندیز نه یوازې چې د اسلامي همکاریو سکرتریت ته یې میل کړ، بلکې د پوستخانې له لارې مې هم ورولېږه. ستاسو له ټولو څخه هم هیله کوم چې ویډیو خپره کړئ تر څو نوموړی سازمان اړ شي چې د خیریه صندوق سلګونه میلیونه ډالر د پاکستان پر ځای مستقیما افغانانو ته ورکړي. د پاکستان له خولې خپله یوه مړۍ ډوډۍ راګرځول تر ټولو افضل جهاد دی.